ملګرو چاته چې شپږ کلمې نه ورځي یا شپږ کلمې ورځي خو لیکن د دې فضایل ورته نه دي معلوم، دغه ملګري دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ان شاء الله شپږ کلمې به هم تاسو په اسانۍ سره زده کړئ او د دې فضایل به هم تاسو ته معلوم شي. ټیک شو؟ نو نن زمونږ کلمه چې ده کنه، نن زمونږ دویمه کلمه ده. اوله کلمه د دې نه مخکې مونږ ښودلې وه، که اخ ویډیو تاسو نه وي کتلي اکاونټ تاسو کولو کوي نو دغه ویډیو به تاسو ته ملو شي او اوله کلمه د هغې فضایل پکې وګورئ. ټیک شو؟ نن راځو دویمه کلمې طرف ته. دویمه کلمې ته کلمه شهادت ویل کېږي. د دې صحیح الفاظ داسې دي: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا خو د دې صحیح الفاظ دي. د دې فضایل ډیر عجیب فضایل دي. و یو فضیلت دا دی وی کوم انسان چې او د چراندام وکي کنه او قبله طرف ته مخ کی او اسمان طرف ته بیا داسې وګوري او دا کلمه صرف یو ځل ووایي، وی دې انسان ته د جنت اته واړه دروازې کولو شي. وی په کومه دروازه باندې چې ورداخلېږي ورداخلېږي زموږ مندو اته واړه دروازې د دې انسان لپاره کولو شي چې څوک چراندام نه پس یو ځل دا کلمه شهادت ووایي. دویم فضیلت دا دی وی قیامت پر ورځ به یو انسان راشي، هغه سره به یو کم سل رجسټري وي چې دا ټولې په ټولې رجسټري به د ګناهونو نه ډکې شوي وي او دې کې به ټولې کې د ګناهونه کړي وي. وی الله رب العزت به دغه انسان ته وایي چې ستا ما سره یو شی شته دی، دا به هم د دې سره تللی شي. و یو وړه شانتې چټۍ به وله ورکړي، دوه ګوتې خط به ورله ورکړي چې د تلې یو چاپړي کې یو کم سل رجسټري چې د کومې ګناهونو دي دا ور واچوه او د تلې بل چاپړي کې دا کومې دوه ګوتې چټ چې ولور کی لیکل چې ولور کی وې دا ور واچوا. دی به حیران شي چې الله تعالی یو سیټ ته یو کم سل غټ غټ رجسټر دي او بل سیټ ته صرف دا دوه ګوتې چټ، دا بچا ته فائدہ مال راکی، زه بس کنفرم جهنمی ما. الله رب العزت په تو فرمای دا خو ور واچو کنه د دې وزن بتا د پته بیا ولګي. یو پاخ کا دوه ګوتې چټ چې پای به لیکلي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی چې یو سیټ ته د تلې چابلي کې یو کم سل غټ غټ رجسټر ورواچي د ګناهونو او د تلې بل چابلي کې چې صرف دا دوه ګوتې خط چې صرف پیدا کلمه شهادت لیکلي دا چې ورواچي اخکا یو کم سل رجسټر چې بس پکې شي او دا دوه ګوتې خط چې کم کې اشهد ان لا اله الا الله دا کټوله کلمه په لیکل شوی دا به په درنه شي. الله رب العزت په حکم کې چې دې جنت ته داخل کړي. نو زموږ عزت مندو چې دا کلمه یو ځل کم انسان ویلې ده د دې په برکت سره هغه د جنت ته روان دی. نو چې بیا څوک ډېره وایي په ورځ کې چې څوک بیا سل پیرې وایي د به الله تعالی په جنت کې بیا کم مقام او مرتبه ورکوي. نو ټوله ته گزارش دی چې دا کلمه شهادت یعنی دویمه کلمه ده تاسو ډېره وایي ډېره وایي، خاص کر چرندام پسې یو پیره وایي همداسې هم ډېره وایي نو انشاءالله ډېره فایده به تاسو ته ملو شي. صحیح شوم؟ نن لپاره دویمه کلمه کافي ده. ټوله د گزارش دی چې دا اکاونټ تاسو ځان سره فالو کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې هم تاسو ته ملو شي. پای کې به درېمه څلورمه پنځمه او شپږمه دا کلمې او د هغې فضایل مونږ تاسو ته ښیو. نو ټوله ته گزارش دی چې اکاونټ ځان سره فالو کړئ، ویډیو د سبب په نیت باندې ډېره شیر کړئ چې هر مسلمان دا کلمې او د هغې فضایل زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.